تورخم دروازه د درې ورځو د پاره چې کوم مسافر دی هغه پیدل اوړي راوړي دغه د پاره تړل شوی ده او دغه وجه دا ده چې په تورخم کې کوم عمله ده او هغه د مسافرو چیکینګ کوي دغه دفترونه بدلیږي د یو ځای بل ځای نه هغه دوی چې کوم سازو سامان دي د یو ځای بل دفتر ته وړي نو دغه په وجه باندې هغه کمپیوټر او هغه سیستم د هغه په اوړېدو کې دغه درې ورځې لګي نو دغه په وجه باندې چې کوم پیدل مسافر زی راځي پاکستان نه افغانستان او د افغانستان نه پاکستان ته نو هغه د پاره دغه لار تړل شوی ده او چې کوم ټرکونه دي مال وړي افغانستان ته یا د افغانستان نه پاکستان ته مال وړي هغه کولاو دی او هغه زی راځي کو کتل شي یو طرف ته خدا یو وجه کې دی شي چې دغه دفترونو کې کم سازو سامان او کمپیوټر او سیستم دی د یو ځینه بل ځله اوړي او د په وجه باندې لار تړل شوی ده خو بل طرف ته چې کم خلک بیماران دي کغه د زړه بیماران دي کغه د ګردو بیماران دي هغه په سخت حالات کې دي د کینسر بیماران دي هغه د پر ډیره غټه ستونزه ده او ستونزه ده چې د افغانستان نه هغه په پاکستان کې د ډاکټر نه وخت اخیستی وي ولته معاینه ترازی چیک اپ ترازی خو دلته هغه په تورخم باندې ودرول شي دلته پاکستان ته نه را پر خودل کېږي نو هغه په وجه باندې د هغه بیماران د ستونزو سره یا د مسلو تکلیف سره مخ دي نو باید چې د پاره صدا سه بل الله خپل شوی چې ډیر لږ ټایم کې دغه سیستم د یو زینا بل زیتا بدل شوی نو دا به د مسافرو د پاره د دوه ملکونو چې کوم خلک دي دغه د پاره ډیر زیاته خوا خو چونکې دا سرکاري کار دی او سرکاري کار کې د خلکو د عوامو غا اسانه ته نشي کته چې هغه د پر اسانه مونږ جوړ کو یا چې هغه د کم تکلیف یا مشکل جوړيږي داغه د لری کولو کوشش وکړو چې دا کې دینو خلک ډیر زیات خوي راځو خپل موضوع طرف ته زمونږ نه موضوع دا چې د 100 ورځې نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله باندې دزي کیږي او جګړه روانه ده او دغه جګړې په وجه باندې دواړو اړخو ته چې کم پښتانه دي هغه ته ستونزې دي او هغه په مسلو کې راګیر دي ځکه چې کم د افغانستان نه ډزې کیږي او ګولې راځي او دلته په پاکستان کې د سکیورټي فورسز سره سره عوام هم په نخښه کېږي نو د کشان د پاکستان نه چې کوم فایر کیږي کم ډزې کیږي کم ګولې زی په افغانستان کې یو طرف ته چې کم د افغانستان د طالبانو عسكر دي هغه په نخښه کېږي نو بل طرف ته عام ولس هم په دغه ګولو یا په دغه ډزو باندې په نخښه کېږي او لګېږي نو هغوی ته ډېره زیاته مسله ده د بارډر شخړه روانه څنګه ده او دواړه حکومتونه یې مني که نه مني په دې باندې خبره کوو اوسه پورې په کلاو توګه باندې نه افغانستان د دې خبرې پخلی کړی دی چې د افغانستان چې کومه پکتیا سیمه ده او دلته پاکستان کې چې کومه د کورم سیمه ده دلته جګړه روانه ده او د پاکستان فوز او د افغان عسكر د هغوی په منځ کې د ډزو بدلون روان دی دغه پخلی خو نه افغانستان حکومت کړی دی او نه پاکستان حکومت کړی دی خو چې څه وخت خبريالانو د خارجي دفتر پاکستان سره رابطه وکړه نو هغوی د دې خبرې نفي ونه کړه یا دوی د دې خبرې نه منکر نشول چې دغه جګړه نه ده شوې بلکې هغوی وویل پاکستان بعد خپل سلامتي په ځای ساتلو لپاره هر ګام پورته کوي او دوی دا هم وایي چې د افغانستان کوم خود مختاری د یو ځان له حیثیت د ملک په حیث باندې دا غیر دوی انکار نه کوي خو دوی له اجازه هم نه ورکوي چې هغه په پاکستان کې دلته ترخګریو کې یا هغه خپل خوره د پاکستان خلاف استعمال کوي دوی د اجازه ورلا نه ورکوي نو دغه شان په افغان میډیا باندې هم د خبرونه راغلي دي چې واقعي پکتیا کې سزاینه داسې دي چې په غیزه کې د پاکستانی فوج لخوا هغه په نخښه شوي دي او هلته په هغې باندې فایر یا ډزې شوي دي دغه شان د خیبر پښتونخوا سیمه کورمه کې هم د افغانستان د عسکرو لخوا فایر یا ډزې شوي دي او دلته سکیورټي فورسز په نخښه شوي دي خو په دې کې چې کوم ذهني زیان چاته وړېدلی دی په دې حوالې سره معلومات نه دي راغلي ځکه چې د دواړو ملکونو لخوا په کلو توګه باندې دا خبره نه کېږي چې دلته څه شوي دي هغه څنګه شوي دي او څومره زیان پکې شوی دی بلکې چې کوم ځایي خلک دي د هغوی لخوا دا خبر راوتلی دی چې دلته جګړه روانه ده که یو طرف ته وکتې شي په پاک افغان بارډر باندې وخت تر وخه جګړه روانه ده او حالات خراب دي خو بل طرف ته د پاکستان د هندوستان سره چې کومه پوله ده په هغې باندې دغه شان د ډېر وخت نه خاموشي ده کني چې کوم دا حکومت اوس په هندوستان کې روان دی هغه د پاکستان ډېر زیات خلاف دی او ډېرې زیاتې سختې خبرې په پاکستان پسې کوي خو هلته
ډیره خاموشي ده، سکون دی او دلته دغه بارډر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده په هغې باندې ټینشن دی، جګړه ده او ډزې دي. نو د دې که موږ خبره وکړو د هغې وجه خو دا ده چې یو خو افغان طالبان چې کوم حکومت دی هغه دا نه مني چې دا ډیوډ لاین چې کوم دی دا زموږ د پاکستان ترمنځ یوه پوله ده او دې خوا افغانستان دی او خوا پاکستان دی. بل دغه خبرې ته دوی نه دي تیار. دا وایي چې دا یو فرضي پوله ده او دا ختم دی هم شي. پاکستان د افغان حکومت نه دغه غوښتنه لري چې تاسو د دوحه چې کومه معاهده کړې ده لاسلیک هم کړی دی په هغې باندې عمل درآمد وکړي او په هغې کې د ټول نه مهمه خبره دا ده چې افغان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه استعمالیږي. پاکستان دغه دعوه لري په افغان حکومت باندې دغه تور لګوي چې د هغې ځای نه ټي ټي پي هلته ورته پټ ځایونه میلاو شوي دي، د هغې ځای نه هغوی راځي په پاکستان کې دغه دماکې کوي او ترخګري خوري. د هغې لوی ثبوت دوی دا وړاندې کوي چې په شانګله کې کم چینایان انجینران وو هغه په نښه شوي په هغه باندې دماکه شوه. هغه وایي چې دغه ځانمرګ د افغانستان نه و، پلان په افغانستان کې تیار شوی و. دوی وایي چې د دوحه په دغه معاهده باندې د عمل درآمد وشي. بل دا ده چې د جون په میاشت کې یعنې راتلونکي بله میاشت کې په یو ان کې یعنې کې په یونایټډ نیشن کې یو غټ غونډه کېدونکې ده او په دغه غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تیر ځل خو دغه بلنه دوی نه وه منلې، په هغې باندې موږ خبره کوو چې ولې نه وه منلې. خو دا ځل یو ان یعنې یونایټډ نیشن وایي چې تاسو په دغه غونډه کې ګډون وکړئ چې نړۍ تاسو په رسمیاتو باندې وپېژني او تاسو ومني. نو دې دپاره تاسو په دې کې ګډون وکړئ. تیر ځل هغوی په دغه غونډه کې ګډون نه و کړی چونکې په دې کې 25 ملکونه شامل وو، خو افغان طالبانو په دې کې شرکت ځکه ونه کړو چې افغاني کومې ښځې دي چې په بشري حقوقو باندې کار کوي هغوی ته دعوت میلاو شوی. او بل دا وه چې یو ان دغه پریکړه کړې وه چې سپیشل انوای به دوی په افغانستان کې لګوي. نو طالبانو دا ونه منله او طالبانو وی چې دا خو په هغه ملکونو کې لګېږي چېرته چې خانه جنګي وي. افغانستان کې خانه جنګي نشته دی، په ښه طریقې سره حکومت روان دی. نو دغې وجې نه هغوی ورته ووایي چې موږ در سره دا نشو منلی چې تاسو سپیشل انوای د یونایټډ نیشن لخوا په افغانستان کې ولګوئ. نو هغوی انکار وکړو او دغه غونډې ته لاړ نه ړل. دا ځل دوباره هغوی ته بلنه ورکړل شوې ده چې تاسو راشئ په دغه غونډه کې شرکت وکړئ او تاسو چې کوم موقف دی کوم طرز باندې حکومت چلوئ او تاسو چې کومه معاهده کړې ده په هغې باندې تاسو تر کومه پورې عمل کړی دی او څومره په عمل کې راوستی ده. نو که چېرې دوی په دغه غونډه کې شرکت وکړو نو خپل موقف به وړاندې کوي، پاکستان به هم خپل موقف وړاندې کوي او وایي به چې افغانستان نه موږ ته کمې کمې ستونزې دي او افغانستان به وایي چې د پاکستان نه موږ ته کمې کمې ستونزې دي. که پاکستان په افغانستان باندې دغه تور لګوي چې د هغې ځای نه ټي ټي پي یعنې تحریک طالبان پاکستان راځي، پاکستان کې ترخګري خوښوي، نو دغه تور طالبانو یا افغان حکومت هم په پاکستان لګولی دی چې داعش په پاکستان کې د هغې نه په افغانستان کې ترخګري خورئ. په نننۍ دغه ویډیو کې هم دومره. خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوئ. د اجازت نه وړاندې یو خوا چې تاسو پښتو ډیجیټل چینل سبسکرایب کړئ، موږ سره اوسئ. په مخامخ د الله په امان.